बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़वागो मलगरो दोस्तानो चरते चवई खाद और बादू सही नन ज़ुमगा अख्तर रोम्बे वरज़दा और नन ख़ास खबरों के तासुरा ब ज़ैरोमा युखो मा पन्नम दिन मखकिम सो ज़मखकिम कमेंट्स ज़नी मलगरो वलिद चे अगा गलत और के या गलत तासुर के खुज़ुमगा असल मकसद सवी अगा खबर वर्कवलवी और खबर हम अगा तस्दीक शुदा ډیر ملګری وایي چې دا د دې زبان دی عیسائی زبان دی دې زبان دی بهرحال هغه د خپل هغه کې خو زموږه اکچوال هغه سره خبره وي موجوده حالاتو کې چې څه روان دي اخبارونه سره دي تاسو راځي په دې باندې لږ خبره کوم خو نه علاوه به د افغانستان پاکستان معاملہ ډیر ځل ویل شوي دا ډیرو تاریخونو د ټول ته معلومه ده خو بیا هم زه تاسو لږ شانتي دی وخت کې سچویشن ظاهرومه چې پاکستان او دغه چې کوم دوستان طالبانو چې پاکستان په مرزي راغلي دی مینس کې څه داسې خبره راغله او دی حالاتو ته خبره ورسېده او مخکې به کېږي څه او هغه تاسو سره لږ رڼا باچوم ولې زه تاسو ته وایم چې ډېرو ملګرو پرون دا خبره کوله چې ته ځان نه درو خبرې کې وګوره دا یو هیډلاین دا خبر دی اخبار کې نن چاپ شوی دی ٹھیک شوه دا لایټ کې لیدې شي دونک ما ورکړو پاکستان کې خلاف افغانستان بهارت اسرائیل ګډ جوړ دا یو غټ ورکړی شوی دی بیا هم دغه شانتي جنگ اخبار چې کوم غټ اخبار دی په هغه کې هم دغه شی شوی دی او هغه نه علاوه نور هم داسې خبرونه دي هغه نه موږ تاسو سره کوو خو هغه شی ډیټیل که تاسو ګورئ د کله نه دغه سچویشن شروع شوی دی نو ما هغه ولاګ هغه سچویشن هم ډېر زیات نه دی راکړی ولې چې دلته نه حملې دي او هلته نه حملې دي او بس صرف دغه خبره روانه ده پکې مینس کې څه کېږي نه خو موږ کوشش دا وي چې اکچوال پوزیشن نه ټول ملګري خبر وي وګوره موږ خبرونه کوم ویو یا اخبار کې بله ورځ راځي یا پیل نه چاپ شوي وي رپورټس مختلف چې کوم ایجنسیانې ورکوي مختلف ادارې ورکوي دا تصدیق شوده وي داسې نه وي خو بهرحال بیا ملګري دي زه به هغونه دا هم ووایم چې که زما کوم خبرونو کې یا کوم خبرو کې غلطي وي هغه تاسو ماته مینشن کوي ویلې کوي وایي راته چې دا خبره داسې نه ده داسې ده نو کوم به ډېر زیات خوشحاله شم خو بهرحال ملګرو نه خواست کوو چې تاسو مینه موږ ته هر څنګه وي موږ پرې خوشحالېږو او دا هم ښه کامنټس وو چې زه هم په خپل ځان کې اصلاح وګورم چې ما خبرونه ولټول چې آیا زه رښتیا وایم او که دروغ وایم اوس ګرونو خبرې ته حقیقت ته راځو چې دی وخت کې طالبانو حکومت سره پاکستان دومره حده پورې ولې لاړه یعنې لومبي ځل په تاریخ کې پاکستان چې کله جوړ شوی دی دومره غټ عملیات یا دغه شانتې هوایي یا نور داسې عملیات نه و کړي شوي اوس دا وجوهات څه دي یقینا چې موږ خو پیل هم تاسو ته ویلي چې پاکستان هم ناکامې پالیسۍ دي او اکثر د پاره موږ په دې باندې کوو چې خاص کر دغه هغه ارباب اختیار په دې باندې رڼا ولې نه اچوي په خپله کې په دې باندې کینی چې پاکستان کله نه جوړ شوی دی دغه اختلافات یا دغه کیسه زموږ ولې نه ختمیږي حالانکه افغانستان زموږ پاکستان دپاره ډېر زیات امپورټنټ دی بلکې ټول خطې دپاره دی ولې چې زموږ قومي هیرو علامه اقبال دغه ویلي دي چې افغانستان کې دا د زړه د ایشیا کنټریز که دا چیرې دې ځای کې سکون وي نو ټول خطې کې به سکون وي خو بهرحال پاکستان دپاره امپورټنټ په دې حوالې سره هم دی چې انډیا چې کومه ده هغه خو مونږ په بله طریقه نشي وهلی او دغه حقیقت دی دا ثبوتونو سره تاسو ته لږ شانتي تفصیل وړاندې کوم بیا راځم دا موجوده سچویشن باندې خو لږ تاسو ته زه بیکګراونډ بیا دوباره به وایم حالانکې تاسو ته به ډېرو ملګرو ته پته هم وي که بیا هم څه غږ غواړي نو بیا به بکس دته ورکې منشن کوم نو بیا اکثره به تاسو ته ځي شي ګوره لومبی خو موږ دا خبره کوو چې پاکستان شروع نه د خپلې پالیسیانو کې یا خپل چې کوم دا خبرې دي په هغو کې ناکامه شي یا وروسته شي یا څه کیسه جوړه شي چې هغه نه پاتې شي خو په دغه کې امریکا پوینټ ډېر زیات لازمي دی چې اکثر زموږ پاکستان پالیسي د امریکا په بنیاد باندې جوړیږي څه حقیقت مخکې دي او څه نه پس راځي هم کله نه چې پاکستان جوړ شو 1947 کې پاکستان جوړ شو نو واحد افغانستان ملک و چې هغه کې ظاهر شاه بادشاه و چې پاکستان یونایټډ نیشن کې پاکستان
جوړېدو مخالفت یې کړی. بعد کې بیا خبرې اترې وشوې، راضي شو، مخالفت اوټ یې واپس واخیسته، خو وړومبی د ځینه خبره شروع شوه. بهرحال بیا انډیا چې کومه ده 1947 نه په پاکستان خلاف یو سیستم روان کو افغانستان په ترو باندې. دا باقاعده په ډاکومنټس کې هم دي، کتابونه هم لیکلي شوي دي، او دلته کې فقیر اے پی یو روډ دی، فقیر اے پی دی وزیرستانو چې هغه په ترو باندې دا یو اګریمنټ شو، او دغه اګریمنټ په هغه ټیم کې انډیا باقاعده چې کوم وزیر اعظم او پنډت جواهرلال نهرو چې کوم وزیر اعظم هغه په ترو باقاعده خطو کتابت نیولی شي چې په پاکستان کې پراکسی وار هم دغه شانتي دا دهشتګردۍ واقعیات فقیر اے پی په ذریعه باندې کول، او دغه انډیا امبیسي نه باقاعده هغه خطونه هم نیولی شي او باقاعده هلته نه فنډینګ هم کېدو، او افغانستان کې هغه امبیسي وه. دغه ځای نه لږه کیسه خرابه شوه، بیا په منځ کې څه جوړه شوه. زه ته شارټ وایم چې تاسو ټایم زیات ونه خلمه، خو بهرحال په دغه دوران کې دا ثبوتونه موجود وو چې انډیا افغانستان استعمالوي پاکستان خلاف. بیا په دغه کې خبرې اترې وشوې، کیسه برابره شوه، خو موږ رضو اوس شارټ کټ کې منځ کې لږې لږې خبرې راغلې. خو بیا ذوالفقار علي بټو وزیر اعظم و، هلته کې سردار داود و. په هغه دور کې ډېر غټ هغه وشو. په هغه دور کې د پاکستان باغي لیډران چې نیب پارټي هغه ورته وی، هغه په افغانستان کې وو. نو هغه انډیا فنډینګ باندې پاکستان کې کرویانې کولې، چې هغه یو ډېر غټ شهادت د حیات محمد شیرپو چې دی وخت کې آفتاب خان شیرپو ډېر غټ نوم دی، د هغه ورور هغه شهید کړی شو پېښور کې، او هغه باقاعده توګه کابل او هغه باغي لیډران پاکستان هغه د کې ملاوي سو. هغه ځینه کیسه خرابه شوه. نو ذوالفقار علي بټو چې هغه وخت کې نصر الله بابا ډېر زیات هولډ لرله، هغه ته دا ټاسک ورکړه چې اوس افغانستان کې کوم د دې حکومت خلاف ګوندونه دي دا راجمع کړه. پاکي ګلبدین حکمتیار، احمد شاه مسعود، برهان الدین رباني، دغه شانتي نور دغه پاکستان ته باقاعده راوستل شو. پاکستان باقاعده فنډینګ کولو، پاکستان باقاعده هلته کې کرویانې کول. نو هغه سردار داود تنګ شو، اخر مذاکرات راولو او ډېر ښه پیشرفت پکې کېده، او د ډیوډ لاین معامله هم حل کېده، او د ټولو کیسې حل کېدې. هر څه باندې خبره تره شوې، لکه څنګه اوس موږ سعودي سره دفاعي معاهده ده، دغه شانتې افغانستان سره کېدله. په دغه دوران کې امریکا بیا ملوث شوه، دغه هم ثبوتونه شته. امریکا ولې ملوث شوه؟ چې په دې دوران کې ذوالفقار علي بټو اټمي پروګرام شروع کړی چې امریکا ته پته لګېدلې وه، نو هغې د دې مخالفت کولو. نو دې وجې نه هغې ذوالفقار علي بټو تخته الټاو کا، او بیا هغه تختیدار هم شو. دغه شانتي سردار داود هلته کې تختیدار شو. خو بهرحال امریکا د دې کې پوینټ راغلو. بیا ضیاء الحق دور شروع شو. ضیاء الحق دور کې هم چې کوم دا کیسه روانه شوه، د روس او دغه شانتي معامله روانه شوه. په دغه کې بیا افغان نور لیډران هم په دغه کې شامل شو، چې هغه کې نور لیډرانو کې لکه غټ نوم کم تاسو ته زه ووایم، هغه دغه دی چې جلال الدین حقانی صاحب. ولې چې حقانی صاحب نیټورک هغه ځای نه بیا شروع کېږي. جلال الدین حقانی صاحب دغه شانتې نور ډېر غټ لیډران پکې شامل شو، چې روس خلاف یو هغه شروع شو. هم تاسو ښه خبرې چې بیا هغه کې امریکا هم ملوث وه، پاکستان هم و، او هلته کې کوم جهادي تنظیمونه هغه به یې سپورټ کول، او یو لوی هغه جوړ شو. وروسته ماتې ورکړی شوه. ان پس چې کوم دغه ځای کې اوس لایټم لاړو، خو بهرحال تاسو زه برابر یم. په هغه دوران کې تاسو ګورئ چې حکومتونه راځي او ړنګېږي، او دغه کې پاکستان سره جوړه روغه دغه کیسې روانې وي. خو په هغه کې خپل چې کوم دغه 73-74 خبره کوم به چې هلته خپل چې کوم تحریکونه راپاڅېدل، یا خپل چې کوم هلته کې ګلبدین حکمتیار یا دغه شانتې نور جنګ شو. خو په 1996 تقریبا دغه شانتي دور کې وړومبی ځل د طالبانو یعنی ملا عمر صاحب دور کوم دی هغه شروع شو. خو هغه یو وړوکی تنظیم یا دغه شانتې غټې سطحې باندې نه و، خو دا هم پاکستان سپورټ و. پاکستان سپورټ ولې و چې ترکمنستان نه یو پایپ لاین
د ګیس په حوالې سره پاکستان ته راتله، نو او پاکستان ته یو سپورټ پکارو. نو هغې د سپورټ کول چې دا به موږ سره وي، نو موږ به دینا خپل د تحفظ یو لارې به خپلوو. خو چونکې پهله کندهار باندې قبض شو، بیا کابل باندې شو، او دغه کې غونډه پیسه هم امریکا لګوله. امریکا کول یو کمپني وه، هغې کمپني په ذریعه باندې دا پیسې یعنې دا شانتې فنډینګ کېده. اوس ملا عمر ته د ده کیسو پته وه نه وه، طالبانو ته نه وه یا څه وه، خو بهرحال پیسې فنډینګ ټول کېدل. په دغه دوران کې چې کله دا طالبان مضبوط شو یا هلته کې جوړ شو، بیا پکې 9/11 راغله، اسامه بن لادن پکې راغلو، 9/11 راغله. 9/11 کې اسامه بن لادن غوښتل شروع شو، دا د وخت کې مشرف دور شروع شو. جنرال مشرف دور چې کله شروع شو، نو په هغه کې پاکستان نه کومې غلطیانې شوي دي، هغه اوس راځم د طالبانو طرف ته. پاکستان نه کومې غلطیانې وشوې. کله مشرف دور شروع شو، امریکا ته ول دا ډېر غټ هغه شوی دی چې د پاکستان کې کوم سفیر و، هغه سفیر عبدالسلام ظریف صاحب، نو هغه امریکا ته ورکړی شو. ډېره کې بېزتیانې هم وشوې، ډېر هغه مو شو. هغه نه علاوه نور افغان لیډر چې کوم وو، هغه دلته کې زندان کې واچول شو، چې هغه کې اوس د افغانستان وزیر اعظم دی مولانا برادر صاحب، چې هغه هم پکې شامل وو. 8 کاله دلته کې تېر کړي، بیا هلته کې وزیر اعظم جوړ. اوس تاسو دې اندازه واخلئ چې مشرف په دور کې طالبانو دغه لیډرشپ سره ډېر زیاتی وشو، او په دغه کې یو خو چلو اډې ورکول یا څه ورکول، دا خو مجبوري راغله چې پاکستان یې نه پرېښودو. خو دغو تحفظ په ځای چې دی تحفظ کړي وی، پټ کړي وی، خپل کسان یو، ولې د طالبان هم راوستلي په دغه ټول د کې نصر الله بابر او دغه ټول شامل وو. بیا تحفظ په ځای باندې امریکا ته ورکول یا بیا دلته کې زندان کې اچول، نو دغه موجوده طالبان څنګه هېروي؟ بیا تاسو ته زه دې کې یو بل هغه هم درکوم چې موجوده چې کوم امیر دی مولانا هیبت الله اخند صاحب، دا چېرته و؟ دا بلوچستان کې یو کوچلاک علاقه ده، هلته یو مدرسه کې دا محتمم و، یعنی استاد و یا هلته کې مشر و څه و، خو دا هلته پاکستان کې ټول سیستم تاسو ګورئ چې کوم ځای نه چلیږي، یا دغه شانتې نور ډېر زیات لیډرشپ. خو بهرحال هر څه چې وو، بیا امریکا یعنې کله بیا خپل مفادات راغله، بیا پکې امریکا خپل مفادات راغله. امریکا پالیسي وایي، موږ وایو چې خپلې پالیسیانې موږ جوړوو، موږ خپلې پالیسیانې نشته، ځکه ناکامۍ سره مخ کېږو. امریکا چې کله بیا وغوښتل چې بس دلته موږ واپس ځو، نیټو میټو لرې کوو او طالبانو ته دور کولو. قطر معاهدې د پاکستان پکې ټول نه انوالو. پاکستان دې ته شاته نه کتل چې د طالبانو سره خو پهله خپله روغه جوړه وکړمه، چې کوم زیاتي شوي دي یا څه حق تلفي شوي دي، د دغه خو وکړو. اوس تاسو ماته ووایئ چې په دې دور کې ټیک ته قطر معاهده مو شو، هر څه وشوه، طالبانو اقتدار حاصل کو. په دغه طالبانو دور کې اوس هغه لیډرشپ چې پاکستان ورسره په هغه دور کې زیاتی کړی دی، مشرف دور کې، نو هغه به څنګه په دې پیج باندې راځي. اوس په دې دوران کې تاسو دا هم وګورئ چې پاکستان لومبی کرزی سپورټ کو، او کرزی چې کوم دی هغه پاکستان خلاف شو، انډیا په هغه کې کېناسته. دا اوس تاسو ګورئ چې پاکستان دغه څومره ناکامي ده پالیسي کې. بیا اشرف غني په دویم ځل چې کله ټول ټاکنې وه، ټول ته پته چا ګټلي وه، عبدالله صاحب ګټلي وه، او پاکستان په زور باندې هغه اشرف غني صاحب کېناستل شو. خو بیا هغه اشرف غني صاحب په دلی کې باقاعده د پاکستان خلاف تقریرونه کوي، پاکستان خلاف هغه بیانات ورکوي، هغه هم په ټول ریکارډ باندې په ټیویګانو باندې موجود دي، په سوشل میډیا موجود دي، هر څه تاسو کتلی شي. پاکستان په دغه ځای کې بیا خپل کس، یعنی دا اوس تاسو ګورئ چې کوم سپورټ کوي هغه اګینسټ کېږي. اوس موجوده چې کوم طالبان دي په دغه کې هم که موږ ګورو پاکستان سره ګوره، هغه وخت کې انډیا چغې وهلې چې طالبان یې راوستل. تاسو ټي وي چینل زوړ ریکارډ تاسو وګورئ، او دا د پاکستان یو ګروپ دی، دا د پاکستان راوستل، دا راوستل، او طالبانو سخت اګینسټ. خو پاکستان ناکامې پالیسیانو وجې نه هغه لاړو انډیا سره ملګري شول بیا، او نن انډیا چې کوم دی طالبان سپورټ کوي. اوس خړه پس خبره ده
خړه بیا په مغه خبره ده چې دی وخت کې بیا پاکستان طالبان یعنی نور ولی مسعود او دغه شانتي نور دغه کسان په افغانستان کې ناست دي او بیا هغه شانتي عملیات کوي او فنډینګ باقاعده توګه انډیا کوي. اوس پاکستان په دې باندې پالیسي خو ناکامه شوې وه. دغه طالبانو سره پهله څنګه خوشحالیانې مټایانې تقسیم شوې، یعنی زمونږ او وخت کې چې کوم جنرال فیض حمید هلته لاړو چیک اپس کي او خپل بدمشیانې کوي چې موږ دا غټه توره وکړه او بیا اوس حالات کوم ځای ته یې راوستل ولې دشمنان شول دغه طالبان زمونږ. دلته ملګرو سوچ دا پکار ده چې دا د حکومتونو جنگ دا د 1947 نه شروع ده تر اوسه پورې روان ده، خو مونږ ولس چې کم دی ولس که دواړو اړخ ته دي هغه نه غواړي خپل مینځ کې یا دغه شانته چې کوم مینځ کې بیا خاص کر پښتنو بیلتیا خو بیخي نه غواړي. په دغه صورتحال کې که تاسو دا وګورئ که چیرې اوس پاکستان موږ دا هم سوچ کوو چې اخر اوس په دې اینډ سوي د دې اخیری په څه باندې ختمیږي که چیرې پاکستان دغه طالبانو حکومت ختم شو بل څوک راولي نو آیا هغه سره به څنګه پالیسي اختیاروي، هغه سره به څنګه کیږي. یعنی د حکومتونو دغه جنجال د پاکستان او د افغانستان د دواړو پالیسیانو یعنی ولس په ګټه نه دي. که طالبانو ولا تاسو وګورئ 9/11 ولا کې اسامه خبره خو ورکړې به د اسامه داسې کم اسامه افغانستان دپاره جهاد کولو یا د افغانستان دپاره هغه کولو، خو بهرحال هغه آلریډي پهله چا دپاره کولو پهله چا دپاره ډېر لویه کهاني ده، خو لس خو به بچ شوی دومره هغه به نه و شوی. بهرحال پالیسي بیا تاسو د دې ګورنمنټ ګورئ چې ولس په حق کې څومره دي او د خپل په څومره دي، خو مقصد دا دی چې طالبانو پاکستان مینځ کې پهله نه په زړونو کې تیاره موجوده وه، خو بیا هم پاکستان واه کول چې نیوټو مې وشړل او دا مې وکړل دا مې وکړل. اوس صورتحال تاسو وایي ملګرو چې دې وخت کې موږ که تاسو ته مقصد مې دا وي چې کوم خبرونه خو اسم نه پټېږي، خو حقیقت خبرونه چې کوم دي هغه ډېر زیات کم خلک ولي بلکې سوشل میډیا دا دروغ پروپیګنډې ډېرې زیاتې کېږي. نو موږ په دې حوالې سره که چیرې جنګ هم شو نو افغانستان سره دوره طاقت خو ولې چې افغانستان په وجود پاتې نه شو نو هغه دومره اصلي یا دومره ټکنالوژي به څنګه اصلوي نو نشي کولی. خو بهرحال بیا هم دا د پاکستان په ګټه بالکل نه ده او نه د افغانستان په ګټه ده. اوس په دې دوران کې که څومره مذاکراتو خبرې کېږي یا څه کېږي پاکستان یو ضد نیولی چې دا موږ ته TTP کسان حواله کړي او افغانستان خاوره چې کومه ده پاکستان خلاف دي نه استعمالیږي او هغه استعمالېدو کې ثبوتونه ورته ورکړي شوي دي او بل طرف ته د افغانستان طالبانو خپل موقف دی خپل په هغه باندې کلک ولاړ دي. اوس داسې دوران کې تاسو وایي چې عام ولس څومره وځپلی شو، که هغه د افغانستان دی که هغه د پاکستان دی د کوم بیلټ باندې دی که موږ نه لرې یو اسلام آباد کې یو د نورې علاقې لرې دي پنجاب کوم د بیلټ دی د پښتنو نو دا بیلټ په لکونو خلک چې کوم دي بلکې کروړو پورې رسي چې کته چترال نه تر بلوچستانه پورې رسي نو دا اخر دا خلک په کومه ګناه باندې نیولي شوي دي. بیا تاسو ګورئ چې کوم دا تورخم چمن دغه بورډرز بند کړي شوي دا په کومه ګناه باندې بند کړي شوي دي. او بیا اخري خبره زه تاسو سره لنډومه خبرې زیاتې شوې خو چونکې تاسو کړی نو بل زه دا ووایم چې موږ دا دعوه کوو زموږ وروڼه هم دي خفه کېږو هم چې کوم روان دي 45 کاله یا 50 کاله موږ دلته پاتې شول خپل کاروبارونه کول خپل دلته کې نسلونه آباد شول چې هغو په افغانستان نه دي لیدلی خپل علاقې نه دي لیدلي دومره ښه والی مو وکړو. اوس هغه کسان چې دلته نه زبردستۍ باندې توباسې او هلته هغه لاړ شي هغې اډجسټ کېږي کوم ډېر وخت لګي ټیک ته خپل ملک کې دی خو بیا هم او هغو پاکستان سره څومره مینه لرله پاکستان سره څومره پورې مخلص وو ټیک ته که دهشتګرد پکې څه وکړو دهشتګردو نشندې دي وشي هغه خلاف او خپل هم افغانان تنګ وو هغوی خپل هم هغې خلاف وو خو دغه په لکونو خلک چې اوس افغانستان ته لاړ شي یا په زور یې واستول شي نو هغه به پاکستان ښه وي او که بد وي هغه د پاکستان مخالف شو او که دوستان شو
یقینا چې هغو نفرت چې کم دی د حکومت نه یو په ډبله شو، یعنی کم خواله یا کم څنګه بار بار وایو هغه هر څه لاړو. ولې چې هغې ظاهره خبره ده چې یو کور ورنوې، یو سیسټم ته ورته ورنې او په زبردستۍ باندې یو ځای او بیا به ورته څه لار هم نه ورکوي قانوني چې داسې قانوني ډاکومنټ جوړ کړي، داسې جوړ کړي، په هغه کې هم ورته خنډونه اچوي. نو دغه شانتې صورتحال کې یقینا غور و فکر پکار دی او موږ ولس ته پکار دی چې موږ خپل منځ کې پوه شو. بهرحال دا تاسو سره لږ شارټ مې ته ووایي، خو ډیټیل څه مې ځکه نه شو ویل چې بیا ډېر بلوای کې څه به شي، خو ملګري ډېر زیات پکې خفه کېده چې دا دروغ دي، دا دروغ دي. نو موږ الله دې دروغ ونه وساتي. او دروغو زه په خپله باندې ذاتي زندګي کې هم ډېر زیات مخالف یم، او که کوم ما خاندان کې یا داسې یاران دوستان کې پېژندي نو یقینا چې په دې باندې به ما ډېر زیات مخالفت هم کړی وي. نو دروغ باندې لعنت وي. تاسو چېرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ.